سلامونه احترامات قدرمنو افسر افغان یم او نن داسې یو سټوډیو مو را جوړه کړې ده په هغې کې ناسو دوه ډېر تکړه ملګري یو راسره بلال انګار صاحب زما ښي لاس ته ناست دی ډېر تکړه ملګری دی د شاپور د سیمې د دې تر څنګه عبید سایل صاحب زما ګس لاس یا کیڼ لاس ته ناست دی راغلی دي وایي چې د ژوند ابادي خوشحالي یو څو داسې تودې ټپې کوو د راشد خان راشد کمی به په دیو باندې پوره کومه راشد خانه یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوم یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم باید چې په پښتنه سیمه باندې هره ورځ موږ اختر کو موږ د دې ټولنې د ښکلا دپاره کار وکړو نو بلال انګاره او سایل جانه نو زه یم چې تور توتان دی او ستاسو نه قربان دي لاس پې پورې کوو که نه چونکې ته په ټولو کې کشر او تور توتان مې ووي او ته رسې د رنګ نه سکاڼ غونې مې ته رانه خفه نه شي چېرته نو زه یم چې شروع به یې ستا نه وکړو اول ته راسته راونسه او ستا په نیت زمونږ نیت دی او داسې مخکې به ځو ارشاد د لیونی ارمان پورا شو په لاره ځي په کاڼو ولې زیارتونه او جانانه دا د کومه داد دی چې دې مین کړم اوس مې نه کوې پوښتنه او اختر په ټوقو راغې نه مې اوږی شته نه د غاړې تاویزونه ته د اختر په سحر راشه زه به راوځم خورې زلفې سره لاسونه د مسافرو اختر وي ماښام پردي دیوال ته مخکې وجاړینه اختر په ورځې مین ماشې اختر په ورځ جینکۍ ټولې ښایسته وینه واه ته به مې یو ځای بل ځای ګورې زما به ستا دیوال ته ساه ختلی وینه په سالنډي دي چیلم پرېښو زما د سپینې خولې دې نه منل سوالونه د حجرې ګوټ در باندې پرېوځه چې د رباب غوږې د خخ په زړګې شینا او جانان مې زیلي د زړه پرېکړې لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما پخوا به یو نیکي کافي وه اوس که هزار نیکیانې کوي اوبه به یې وړینه د دریابونو لامبو ظلمه نصیب مې کم شو د نالۍ اوبه مې وړینه او ته به مې یو ځای بل ځای ګورې زما به ستا دیوال ته ساه ختلی وینه او ته د دیوال سوري ته کښېنه لوښې به وینځم د بنګړو شرنګ به درځینه او جانانه ستا په جدای کې لکه خارو په نارو کلي خبرومه او جانانه ستا په جدای کې لکه تنظرې یوه زرې پاتې شومه زما پنځرونه سازر دی که زه سرتوره پکې ځم پټه به یمه هغه د لاړه پناه کېږي پروردګاره مېلمنه به د چا وینه د قبر غاړې لا مې راشې دیدن به نه وې راته پورته که لاسونه او د قبرستان په طرف لاړم وجلې خدای وغږې ماته نه کوونه واه دا دوه ټپې دي په خصوصي توګه باندې راشد ته ډالۍ وي او چاته به تور چاته به سپین وي ماته د زرو کټورې ښکارې مینا او چا راته وې جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا هغه د لاړه پناه کېږي ګرانه پروسته نه ګوري چې یار مې پاتې شونه او زما او ستا یاري جوړېږي ګرانه
یو هم زولتیا ده بل مین در باندې یما او مینا پتلو راتلو زیاتیږي ګرانا او منکر مرازه چې زړه مې صبر شینا دن مینه دا ولې جاړې منکر حسی ملمانه راغلی دینا او د نغارې اواز دې راغې په زړه سوری شي یاره ودې کړه کوژدنه او جانانه ستا پیغورې راکه سترګې مې ټیټې کړې په زړه خوشحاله شومه او په تهمت مه شرمېږه یاره پخو ځوانانو پسې تل وي تهمتونه او د لیونی ارمان پورا شو په لاره ځي په کاڼو ولې زیارتونه ای پیر بابا په ډاګیولا په تا تیرېږي دیوانه بابا لزینا دا دواړه هم پاتې رالو ما وی چې راشد ته پاتې رانه شم هغه به بیا وایي چې سړی راګیر شو بهرحال خوشحاله اوسئ دا ملګري د شاپور نه راغلي وم چې څه سودا ورسره چې هغه ختمه شي بیا دا نه وایي چې سړی راته پاتې راغی بیا هم یو غزل غوښتنه کوو سرکاغه تاسو ووایئ چې عمره مدتن دی نه ناکام دی ولې نه هغه خو د اکبر سیال صاحب ډېر مشهور غزل دی هغه وایي چې عمر مدتن دین ناکام دے سو کما عمر مدتن دین ناکام دے سو کما او ستا محبت د زهر و جام دے سو کما ستا محبت د زهر و جام دے سو کما عمر مدتن دین ناکام دے سو کما یہ د انگور نشا نشا خمار خمار بوٹیا یہ د انگور نشا نشا خمار خمار بوٹیا چې د شرابو ګټ حرام دی سو کما چې د شرابو ګټ حرام دی سو کما او ستا محبت د زهر و جام دی سو کما ستا محبت د زهر و جام دی سو کما عمر مدتن دین ناکام دی سو کما